یو د بل زده کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی او چې کوشش کا په اخلاص زه یې ضامن یم که کامران په خپل مراد نشي سړی. السلام علیکم ډېرو ښاغلو قدرمنو مینوالو د خوشحال بابا په لیدو شعرونو تاسو ټولو مینوالو ته ډېر هرکلی او بهرالي په پروګرام د پښتونخوا رنګونو کې وایم. زه یم ابراهیم حسرت او ما سره ناست ملګری ډېر خوږ کاشف خان لیکوال صاحب دی. کاشف خان لیکوال صاحب سره ناست وم او ګپ شپ لګېدو ویني چې یو ملګري راته په وټساپ باندې یو د مور په عنوان لاندې یو نظم رالیکلی دی. په مور باندې یو نظم لیکلی سعودي عرب کې د مسافر دی غمګین ملنګ باچا. نو هغه وایي چې زما دا نظم تاسو د مینوالو ته ډالۍ کړئ او چې څومره مسافر دي د هغوی ټولو میندو ته او مسافرو ته دا نظم ډالۍ کړئ. نو کاشف خان لیکوال صاحب طرف ته راتلونکي حدیث څه خیال څنګه کاشف خان لیکوال صاحب؟ د الله فضل دی ابراهیم ستاسو ډېره مننه کوم. یقینا زموږ د چینل د پښتونخوا رنګونه دا په سعودي عرب او په دوبۍ کې هم ملګري تللی دی مسافر. نو زه اول هغه مسافرو ته خپل سلام د زړه نه پېښ کوم. دا نظم چې هغوی ما ته راولېږلو ما وکتل د مور په باره کې. نو ما خو اول دا هڅه وکړه ما ورته وویل چې تاسو نه موږ انلاین ریکارډینګ وکړو لکه یو ملګري نه مخکې موږ کړی دی. نو هغوی وویل چې یاره جي بس تاسو ما له خپل زړه نه وایي دا هغه ووایي یو ډالۍ تاسو ته مې. نو ما وایي چې تاسو مسافر مې او پښتانه مې نو د نظم بیا د مور په باره کې غمګین ملنګ باچا د نظم عنوان دی مورې. نو ډېر ښکلی نظم دی. زه وایم چې ټولو مسافرو ته ډالۍ شي دا نظم او بل هغه میندو ته چې بچي مسافر دي نو هغوی ته به دا نظم ډالۍ کړو. کاشف خان لیکوال صاحب ستاسو سلامونه د مینوالو ته ورسېدو. هیله لرم امید لرم چې ټول مینوال به ډېر روغ جوړ او خوشحاله وي سوکاله به وي د ژوند د دې ساعتونو به مزې اخلي. نو بس څوک وایم چې وخت نه اخلو دا نظم ورته ډالۍ کړو دا ورته ارشاد کړو ډېره ښه ده. بالکل د باسین صاحب خبر وي د حالاتو مجبوري به د بلا ده. حالاتو مجبوري به د بلا ده ګنې چا پرې خیله مه ده اشنا ده. او باسین صاحب بل ځای کې فرمایي کاشف صاحب وایي چې د عظمت تکل کوي نو پاسه شپې روڼې کا که د عظمت تکل کوي نو پاسه شپې روڼې کا د شوګیرو په بیه ډېر د کار څه جوړې کړي. ډېر ښکلي نو موږ باندې خو مسافر ګران دي. نو دا نظم زموږ خپلو میندو ته چې بچي مسافر دي او د ټولو مسافر ته ډالۍ د نظم شعر دی اولنی چې سلام سلام پتا سلام دی مورې سلام پتا سلام دی سلام پتا سلام دی مورې په خوږ نظر کې ستا آرام دی مورې سلام پتا سلام دی مورې په خوږ نظر کې ستا آرام دی مورې په پرزوګانو کې مې مه هېروه په دعاګانو کې مې مه هېروه د سترګو دې پناه یم زه د زړه د سترګو دې رڼا یم زه د سترګو دې پناه یم زه د زړه د سترګو دې رڼا یم زه اوس د اختر او د میلو نه لرې یمه د کلي نه سپرلو نه اوس د اختر د میلمنو نه لرې اوس د اختر او د میلو نه لرې یمه د کلي د سپرلو نه لرې زه به د کوره مسافر ولې وې ستا به پناه د خوږ نظر ولې وې د مور د سترګو نه پناه زندګي خوږېږي چرته کې د چا زندګي د مور د سترګو نه د پناه زندګي خوښېږي چرته کې د چا زندګي زما تصویر ته په دیوال ته ګورې زما په سترګو کې هر سوال ته ګورې زما تصویر ته په دیوال ته ګورې زما په سترګو کې هر سوال ته ګورې د زړه په کور کې دې مدام یم مورې تا ته به یاد زه هر ماښام یم مورې او ستا د نظر نه بېوسۍ جدا کړم مورې زه ډېرې مجبورۍ جدا کړم ستا د نظر نه بېوسۍ جدا کړم مورې زه ډېرې مجبورۍ جدا کړم او چې شي رایاده زړه مې ډک شي مورې ځان د لاسه کړم زړه مې کلک شي مورې که ژوند وفا وکړه زما مورجانې یو ځل به درشم خامخا مورجانې او ستانه مې ټوله زندګي قربان شه مورې له تا مې شاعري قربان شه ستانه مې ټوله زندګي قربان شه مورې له تا مې شاعري قربان شه زه خو زلمی یم خپل ځان به ګټم ستا تاله شوی هر ارمان زه خو زلمی یم خپل ځان به ګټم ستا تاله شوی هر ارمان به ګټم سلام تا ته سلام دی مورې تا ته سلام دی مورې او ستا په خدمت کې دین اسلام دی مورې
دین اسلام سلام پتا سلام دې مورې او ستا په خدمت کې دین اسلام دې مورې او مال دې ژوند یو لوی نعمت دې مورې مال دې ژوند یو لوی نعمت دې مورې او ستا خو د خپل لاندې جنت دې مورې ستا خو د خپل لاندې جنت دې مورې ډېر مزېدار یار ډېر ښکلی کاشف لیکوال صاحب د پښتنو ډېره ښکلې ټپه ده وایي څوک پر آزاده ملک نه ځي څوک پر آزاده ملک نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یار دغه نه ځي نه نو ټولو مسافرو ته زموږ دا پروګرام ډالۍ وي دا نظم دې ډالۍ او زموږ ډېر ګران او خوږ ملګري غمګین ملنګ بادشاه که دا پروګرام ګوري نو ادي زموږ دا هڅه او زموږ دا کوشش زموږ دا معقول لفظونه چې موږ د هغه دا وویلو نو دا دې هغه په ډېر څه قبول او منظور کړي ګرانو مینوالو ډېره مننه انشاءالله په راروانه بنډاره کې به میلاویږو او تر هغه دمه مال او زما ملګري کاشف لیکوال لا راکړي اجازت